کوي، کله د مچۍ ذکر کوي، کله د یو سیس کله د بل سیس. او بیا الله جل شانه دا بیانوي چې ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله که د ماشي ذکر کوي او که د دې نه وړوکی یا د غټ سیس ذکر کوي نه الله جل شانه هغه په دې خبره خفه کېږي نه. ښه انا په دې کې څه د شرم خبره شته. ولې دا د الله جل شانه دا د انسان دپاره د یو سبق او د نصیحت سبب ګرځي. لکه دلته وګوره چې الله جل شانه یو داسې انسان ته چې د پیغمبر زوی دی هغه ته یو مارغه تعلیم ورکوي د خبرې، او هغه ته د دې خبرې احساس کېږي چې زه دونه بې رحمه انسان یم، زه دومره سنګدله انسان یم چې کارغه خو بل کارغه دفن کو خو ما خپل رور دفن نه کو. نه کله ناکله ډېر څیزونه انسانان د ځناورو نه زده کوي. د چا نه؟ ځناور. زموږ استادانو به موږ له چې واړو مثال لاکو په سکول کې چې دې وړو به کله په سکول کې هغه چپس خوړه که نه یا بسکټ د هغې هغه ریپرې به یې په ځمکه غورځولي داسې. نو موږ ته به مثال لاکو وایي ګوره وایي سپی چې موی کوم ځای کې کیني که نه وایي مخکې نه ځان ته ځای په لکۍ باندې صفا کړي. نو دا هر یو څیز الله جل شانو چې په کائنات کې پیدا کړی بیا د هغې الله جل شانو په قرآن مجید کې تذکره کوي، پته لګي چې الله جل شانو په دې کې څه خبره مونږ ته ښیي. ډېر کم خلک دي، ډېر پرهیزګار او چوت خلک چې هغه د قرآن مجید د نصیحت هغه قبلوي. هدایت قرآن مجید دی وللمتقین هدایت دی، هدل للمتقین دی، هدل للفاسقین نه دی، هدل للمعاندین نه دی، هدل للحاسدین نه دی چې حسد کوونکي عناد کوونکي او فاسقان فاجران هغه نصیحت نه قبلې الټه اعتراض کوي په قرآن مجید باندې. نور قرآن مجید دا د نصیحت کتاب دی، بهترین کتاب دی. الله جل شانه کارغه راولېږو هغه دا چلو کړو ده ته احساس چې یاره دا ماس چل کړی ورور مې خپل مړ کو او اوس راله چل نه راځي چې زه څه وکړم. نو بیا د کارغه نه دا چل زده کو. ښه نو ده څه وي دوی قال یا ویلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب. زه دې کارغه نه مخکته راوغورځېدم فاواري سوءة اخي چې زه به اوس د خپل رور هغه لاش هغه دفن کوم فاصبح من النادمین. دی بیا وروسته ډېر زیات خپېمانه و چې دا مس چلو. دا خپېمانه په دې باندې نه و چې ما قتل وکړو. ګوره یاد ساتئ دا خپېمانه په دې باندې و چې خپل غیرت ورته مخې ته پروت و چې کارغې ولیدو چې هغه خپل رور دفن کوي او زه خپل داسې رور چې زما په اینه کې ما سره شریک دی، زما په مینه کې ما سره شریک دی، او هغه ما داسې غورځولی دی او بدن اسقا شو خراب شو. نو د غیرت ته وجې د هغه کومه ډیډ باډي و هغه لاش و جسم و نو هغې دفن کړو. دا د غیرت ته وجه ځکه که ده چېرته په دې خبره خپېمانه وی چې یاره ما قتل کړی غلط کار مې کړی دی، په دې خبره نه و خپېمانه. ځکه که په دې خپېمانه شوی الله به معاف کړی وی. الله هغه خلک معاف کړي دي چې ننن مې قتلونه یې کړو، که نه داسې نه وه. په بني اسرائیلو کې واقع مې ته مخکې ذکر کړی و داسې انسان چې یو کم 100 قتلونه کوي الله جل شانو هغه معاف کوي. نو چې د پیغمبر زوی دی هغه خپېمانه کېږي په قتل باندې چې توبه وباسي الله جل شانو بیا نه معاف کوي، معاف کوي به. خو دی په دې نو خپېمانه چې ما قتل کړی دی بیا به نه کوم. دی په دې خپېمانو چې یو کارغه زمانه زیات غیرتي دی نو په غیرت کې راغی د الله د رضا دپاره کار نه کو، د خپل غیرت دپاره کار کو. پښتانه چې څنګه کوي، پښتانه وایي که نیک وم دا خلک به څه وایي، که نیک وم دا خلک به څه وایي. په دې سي ثواب نه میلاویږي. ښه په الله مې د قسم وي که په دې څلوېښتو په دې درېیمو په دې خیراتونو تاسو ته ثواب میلاو شو نو راشئ او کوم ځای کې زما قبر و که نه نو په هغې راته څاروي ودروئ چې میتیازې پې وکړي. په دې ثواب نه میلاویږي چې خلک به څه وایي، زه دا کار کومه خلک به څه وایي، خلک به څه وایي، په دې نه میلاویږي. تاسو ته ما پرون ویلي وو انما یتقبل بله ورځ چې انما یتقبل الله من المتقین. الله دا هغې خلکو اعمال قبلې کوم چې متقیان وي. او بیا مې 3 شرایط د تقوا دپاره ذکر کړو چې کومو خلکو نه الله جل شانو اعمال قبلې. نو چېرته ګورې دا سوچ ونه کوي چې خلک به څه وایي. بله ورځ به ته مړ شي او صرف په خلک دا ووایي چې انا لله و انا الیه راجعون. بس څه
دینه اخوا سم نشي ویلی خلک خو کته ما پسې به خبرې وکړي پیغمبر چا نه دی معاف کړی پیغمبر پسې خلکو خبرې کړي نو زه څه یم او ته څه یې چې تا پسې به خلک خبرې نه کوي ته ولې خپل اعمال تباه کوې د خلکو دپاره خلک بس وایي سل پیرې دی وایي خلکو سره زما څه کار بس دین اسلام چې ما ته څه وایي ما ته خپل قرآن څه وایي ما ته خپل الله څه وایي ما ته خپل پیغمبر څه وایي د پیغمبر حدیث څه وایي بس دا زما دپاره کافي ده زما دا خبرې ګرانې خو نه دي اساني دته به الله جل شانو د توبې توفیق ورکړه خدا رزیلو توبې نه ایسته دا چې د خپېمانو په دې خپېمانو چې یاره د یو د غیرت کار و پښتونو چې یاره داسې چلو شو غیرت رانه کارغوې وړو په دې باندې خپېمانو د دې قتل نه پس او د هغه د دفن نه پس چې آدم علیه السلام ته پته ولګېده دی د هغې ځای نه وتښتېدو ځکه د مور او پلار سره بیا زندګي نه شوه تېرولی قتل یې کړو هغې بچی وجلی و زندگی اوس هم نه شوه تېرولی نو شیطان ورته وایي داسې کار وکړه د خپل ځای نه دې وتښته یمن ته نو دی لاړو یمن ته یمن کوم چې د سعودي عرب په جنوبي علاقه جنوبي طرف باندې کوم ملک دی یمن هغې ته دی وتښتېدو نو هلته د ده خواله شیطان راغی شیطان ورته وایي ګوره وایي ستا رور صدقه کړې وه او تام صدقه کړې وه ستا هغه قبوله نه شوه او ستا د رور هغه قبوله شوه ستا د رور په هغې باندې اور راغی او صدقې ولې چوته کړه او ستا په صدقه باندې اور رانغی تا ته پته شته دا ولې وایي نه ما ته خو پته نشته وایي ستا رور باندې دا اور ډېر مهربان او ځکه ستا دې رور به د دې اور عبادت کو نو که تا د اور عبادت وکړو نو په تا باندې هم دا اور مهربان چې ستا اعمال به هم قبلېږي هغه ورته ټیک ته نو لومبی انسانو چې د اور عبادت وکړو د آدم علیه السلام بچي لومبی مشرکو په مخ ته ځمکه باندې نو شیطان ولا هغه ټوله خاتمه بالکفر کړه د ایمان نه لرې وساتو نو فاصبح بیا دی شو من النادمین د هغې خلکو نه دی بیا ډېر خپېمانه و ښه بس په کوزه